الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طالبانو په تیر درس کې مونږ او تاسو طرق د تخریج شروع کړیو او د هغې طرقو نه دا خو چې بیخي سوچه ظلم دی یاره، دا ولې زه صحیح ده، زه مشکل نشته. نو د هغې طرقو نه مو یوه طریقه ویلې وه. ننني درس کې مونږ او تاسو د طرقو تخریج دویمه طریقه ذکر کوو. اوله طریقه کې خو انشاءالله کوم اشکال نه و پاتې که نه. نن مونږ او تاسې ویو الثانیه عن طریق معرفة اول لفظ من متن لا، دا دویمه طریقه وه. عن طریق معرفة اول لفظ من متن لا، د حدیث مبارک د متن نه یو حدیث مبارک ځان ته را معلوموي چې د حدیث مبارک اولنی کلمات به درته یاد وي. د حدیث مبارک دلته مو نور راوي سره کار نشته چې راوي څوک دی او که نه دی، خو خبره موږ د چا نه معلومو؟ د متن نه حدیث مبارک معلومو. نو شرط پکې دا دی چې د حدیث مبارک اولنی کلمات به درته یاد وي، او که چرته د حدیث مبارک اولنی کلمات در نه هیر وه نو بیا د حدیث مبارک پیدا کول څه شی دي طالبه؟ مشکل دي، ګرانه ده چې ته حدیث مبارک پیدا کړي. مثلا یو حدیث مبارک دی، موږ او تاسو یې لولو، د علماو نه اورو بار بار انما الاعمال بالنیات. نو انما الاعمال بالنیات کې دا خبر ضرور ده چې تا ته به انما یاد وي. څه شی ورته یاد وي؟ انما به یاد وي درته. نو چې کله انما درته یادو یا انما الاعمالو درته یادو، یا ځینو کتابونو کې دا حدیث مبارک په دې الفاظ هم شته چې الاعمال بالنیات، خو چې دا اولنۍ کلمه د حدیث مبارک درته یاده وه نو حدیث مبارک چې دی ته په آسانې طریقې سره په کتابونو د حدیثو کې پیدا کولی شي. د دغې طریقې دپاره کوم کوم کتابونه چې دی هغه استخدامیږي او معلومیږي. نو دلته مو لیکلي دي الکتب المستفاده منها فی هذه الطریقه. د دې طریقه کې دا چې دا دویمه طریقه ده، کتب مستفاده په دې کې کتب الف بائیه. الف بائیه څه معنی؟ یعنی هغه کتابونه چې د الف با په ترتیب لیکلی شوي دي. د چا په ترتیب لیکلی شوي؟
د الف با په ترتیب لیکلی شوي دي، د هغې نه موږ او تاسو انشاءالله نن یوه نمونه وایو. نو دا کتابونه چې دی په دې کې استعمالیږي. دویم چې ډېر اخذ موږ او تاسې کوو نو هغه د موسوعات الحدیث نه. د چا نه؟ موسوعات الحدیث. د موسوعاتو نمونه به انشاءالله ووایو. دریم چې استعمالیږي په دې ځای کې کتب احادیث المشهوره. کتب الاحادیث خو د مشهوره نه هغه مشهور نه دی مراد چې موږ تاسو یو حدیث مبارک اقسام لري، متواتر دی او مشهور دی او خبر واحد دی، هغې سره مو کار نشته. مراد دلته د مشهوره نه هغه مشهوره احادیث دي چې کم د خلکو په ژبه مشهور دي. د چا په ژبه مشهور دي؟ خلک دي او بار بار دا حدیث مبارک وي، د خلکو ترمنځ دا حدیث مبارک شهرت لري، خلک ډیر وای. نو چې هغه احادیث چې د خلکو ترمنځ مشهور دي او خلک ډیر وای، تکلم او تلفظ پرې ډیر کوي، نو دا دغې دپاره خپل خپل کتابونه دي انشاءالله. دا اولنی وایو. موسوعات الحدیث دپاره خپل یو موسوعه شته دی، علامه زغلول لیکلی ده، دغې نه به موږ او تاسې نمونه وایو. او دغه رنګې چې دی الاحادیث المشهوره على السنة الناس، د خلکو په ژبه چې کوم احادیث مشهور دي نو هغې دپاره کتابونه ډیر دي، ولیکن موږ او تاسو به د دوه نه دلته استفاده کوو. دواړه الحمدلله موږ سره شته. یو المقاصد الحسنه د علامه سخاوي رحمت الله علیه، او بل چې د کشف الخفا د طالبه د علامه عجلونی. نو دا کشف الخفا په دې کې دغه مشهور روایات دوی راجمع کړي چې د خلکو په ژبه مشهور دي، او په المقاصد الحسنه کې دوی دغه مشهور روایات چې دی راجمع کړي دي، دې نه به موږ او تاسو استفاده کوو. دا دو په خپل ځای باندې پرېږدو، دې سره مو کار نشته. راځئ تاسو اولې طریقې ته. او یوه خبره مو دلته لیکلې ده، ویستخدم هنا المصادر الفرعیه. المصادر په دې ځای کې چې استخدام کیږي نو کومه حدیث استخدام کیږي؟ نو مصادر مو ویلي دوه قسمه وکنه، مصادر اصلیه او مصادر فرعیه. نو دلته هغه کتابونه استخدام شوي دي چې کوم کتابونه څه شی دي؟ مصادر فرعیه دي. په دې ځای انشاءالله تاسو پوه شوئ. دا دوه پرېږدي، په خپل ځای اول ته راشئ. هغه کتابونه چې د الف با په ترتیب باندې لیکلی شوي دي، د هغې کتابونو د جملې نه یو کتاب دی طالبه جمع الجوامع. څه شی؟ دا یو. دویم کتاب دی الجامع الصغیر. دریم کتاب دی کنز الحقائق من حدیث خیر الخلائق. دا به انشاءالله موږ او تاسو نن خو برق نشته او دا کمپیوټر کې انشاءالله درته ښیم، دا کتابونه موږ او تاسو دلته ونه لرو، جامع الصغیر لرو نور نه لرو. نو یو د هغې نه جمع الجوامع دی، دویم او دریم کنز الحقائق من حدیث خیر الخلائق. دا حدیث دی، دا ځان سره یاد کړئ، دا کتاب دی، دا تاسو ځان سره یاد کړئ. دغه اول کتاب چې جمع الجوامع دی طالبه، دا کتاب علامه سیوطي رحمه الله لیکلی. سیوطي صاحب ډیر تصنیفات لري ښه، او که ووایي چې ځینو علما ورته مجدد ویلی نو هم بعیده نه ده. ډیر یو عجیبه انسان تیر شوی، تصنیفات ډیر لري، احادیثو کې کتب لري، عام فقهي کتابونه لري، ډیر عجیبه عجیبه کتابونه لیکلي دي. ولیکن یو کار دی، تاسو په دې ټکي پوه کړم طالبه، کله چې یو عالم شهرت ډیر پیدا کړي او کتابونه د هغه مقبول شي، نو پخوانه طریقه داسې وه چې ځینې وخت کې به یو عالم مقبول نو بل چا به کتاب ولیکه او هم په ده پسې ولیکه چې ولا دا د پلاني عالم صاحب کتاب دی، د پلاني صاحب، نو دغه نوم خو مشهور نو نوم خو چلیده، نو بس دا کتاب هم په مغې کې ور چلیده چې دا د پلاني صاحب کتاب دی. نو دا بیا تاسو د دوه طریقو نه معلومولی شئ چې دا کتاب رښتیا د دې عالم دی که نه دی. یو د دغې علماو که تاسو نن سبا خو د نیټ دنیا ده نو ګوګل ته لاړ شئ، په دې طریقه تاسو پوه کوم او ګوګل کې سرچ وکئ چې مثلا د علامه سیوطي کتابونه څومره دي، نو تاسو ته په نظر باندې راشي چې د سیوطي دومره کتابونه دي، فلان 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 دا د سیوطي کتابونه دي. ځینې کتابونو کې د مصنفات ذکر دي، د خپلو تصنیفاتو کې چې فلانی فلانی د ده کتاب دی. ځینې وخت کې د یو عالم په کتبو باندې خلکو مستقله رساله لیکلي
چې دا فلانې کتاب د سیوطي دی یا د فلاني مصنف دی، نو کتب چې دی راجمع وي. دا کم کتب چې د پخواني علما او محدثینو لیکلي دي طالبه، دغې نه داسې به ووایم چې هغه درېیمه حصه هم موږ تاسو ته نه ده رارسېدلې. تاسو به د عالم په حال کې ولیږي دومره کتابونه یې لیکلي دي، او که ټول موږ تاسې بازار کې پیدا کوو یا به شپږ یا به وو یا به اته یا به لس دې نه ډېر نشته، او سره د دې لیکلي به یې ورپسې سلګونه کتابونه. نو بس خو پخوا نه دا سلسله داسې راچلېدلې ده، یا اسباب نو علماو سره کله کتابونه لیکلي دي همسې تېنه پاتې دي. ځینې وخت کې اوس هم شته دی، مخطوطې شته په مکتبو کې، بعضې وخت کې یو خلک چې دی چاپ ته راباسي، خو کتابونه شته. نو دا به د دې طریقې نه معلوموي چې عالم د هغه په حال کتاب لیکلی، چې دا کتاب د ده دی. دومره تصنیفات لیکلي، دومره کتابونه لیکلي دي. خو طالبه یو ټکي ته سوچ کوئ، درته مې وویل چې کله سړی مقبول شي نو خلک پسې کتاب لیکي، او کتاب وي د بل چا او منسوب کړی ده ته. که ستاسو پام یې یوه موده مخکې یوه نظا روانه وه، وجد علی صوفیه او یا رقص صوفیه او فلان یو مسله وه، تاسو تېنه آګاه یاستئ. په هغې کې ځینو خلکو د استدلال دپاره الامر بالاتباع د علامه سیوطي رحمت الله علیه په نوم کتاب پیش کو، چې علامه سیوطي رحمت الله علیه لیکلي دي په کتاب کې الامر بالاتباع، وی دی کتاب کې لیکلي دي چې څوک په چا وجد راځي او رقص راځي او فلان دی او مردود و شهادت دی، هلته لیکلي او مردود و شهادت دی او دا کار خلاف المروت دی. نو د خوند دپاره خلکو پکې یو ټکی بل هم سوا کوی زندقان دي. دا خو د دوی خپله ذوقي مسله وه که نه، خو لیکن دلته یې لیکلي و چې څوک په چا باندې دغه حالت راځي دا به مردود و شهادت وي. نو سیوطي صاحب خو مقبول سړی و، نو اول ځل چې خلکو دا کتاب لاس ته راواخسته چې سیوطي صاحب په الامر بالاتباع کې لیکلي، نو دلته دا نور مخلوق یې میران که چې هلکه سیوطي رد کړی دی په دې شي باندې. نو خبره خو نه وه چې خدای تعالی په هر وخت کې خلک پیدا کړي که نه، چې د خلکو د رموز او د اسرارو نه خبر وي. نو دا چې همغې وخت کې موږ سمدست تحقیق وکړو ورباندې، سره د دې چې مخکې نه معلوماتو زیات تحقیق مو ورباندې وکړه، نو علماو بیرته ردود کړي چې الامر بالاتباع دا د سیوطي کتاب نه دی، داسې خلکو لیکلی دی، د سیوطي پسې منسوب کړی. ولې؟ دوه وجې وي. دغه کتاب کې الامر بالاتباع کې چې کوم شی سیوطي ویلی دي، دغه خبرې ښکاره د سیوطي د نورو تصنیفاتو سره ټکر دي. هلکه همدغه شی یو طرف ته سیوطي ثابتوي چېرته الحاوي کې رقص علی صوفیه یا وجد علی صوفیه مستقله رساله استفتاء لیکلی، بیا د هغې جواب لیکلی، او آخره کې دومره تشدد یې پکې کړی دی چې سیوطي وایي فالسلامة فی تسلیم حال القوم. و نور دلایل به سره په خپل ځای پرود، خو خلاصه د خبرې مې دا ده که سلامتي د ایمان غواړي نو د دې قوم حالت تسلیم که چې صوفیه کرام دي. هلته لیکلي فالسلامة فی تسلیم حال القوم، او دې کتاب کې بیا لیکلي چې ګواهي نه قبلیږي. دا څنګه کیدی شي چې یو طرف ته وایي فالسلامة فی تسلیم حال القوم او بل طرف ته وایي ګواهي نه قبلیږي؟ خو ښکاره خبره ده چې کتاب د علامه سیوطي رحمت الله علیه نه دی، علماو پې تصریحات کړي، او حاوي د سیوطي صاحب کتاب دی د کتبو مشهورونه دی. نو اعتبار به الامر بالاتباع ته وي او که حاوي ته وي. په دې راز پوه شولئ تاسو؟ داسې ډېر د غټو خلکو په حالاتو باره کې برته ځینې خبرې راشي، دا به چا طالبه غدر او زیاتۍ او دوکه کړي، کتاب به یې لیکلی، دوی پسې به یې ورمنسوب کړی چې دا د پلاني صاحب کتاب دی. اوس راشي تاسو، خو لوی سړی دی سیوطي، یو د هغې بهترو او اعلی عمدو کتابونو د جملې نه طالبه څه شی ده؟ هله جمع الجوامع. او دې کې دومره عجیبه راز کړی دی طالبه، دې کتاب کې د جمع الجوامع کې ځینې علما لیکي چې سیوطي د 100 نه د زیاتو کتابونو احادیث په دې کې راجمع کړي، یعنی تقریبا 100 یا د 100 نه د بره د کتبو مجموعه ده دا جمع الجوامع. چا لیکلي دي چې د 80 کتابونو مجموعه ده، چا لیکلي دي چې د 80 کتابونو مجموعه ده، دغه جمع الجوامع. خو به هر تقدیر چې د هر څومره کتابونو مجموعه ده، الله دې سیوطي ته اجر ورکړي او په قبر دې ورته خدای تعالی انوار او برکات را نازل کړي. خو چې دا کتاب موږ او تاسې وګورو نو غالبا په دغه کتاب کې چې احادیث را جمع دي نو څو دي؟ 46,000. څو احادیث پکې سیوطي را جمع کړي؟ 46,000 احادیث پکې را جمع کړي دي طالبه. جمع الجوامع دا ترتیب د احادیثو په دې کتاب کې سره کم دی. دې کتاب کې ځینې احادیث دي قولیه او ځینې احادیث دي غیر قولیه. دا چې د کتابونو نومونو سره هم تاسو اشنایي پیدا کړئ که نه، دا ډېر دغه شیان خو
هغه چې زموږ استادانو نو هغوی ته دا موقع نه وي چې دغسې تفصیلات یې موږ ته کړي وای د وجې د مصروفیاتو نه او بل خلک ګیرو نو دې ته څوک نه تیارېدل. الله دې ورته په قبر انوار او برکات را نازل کړي. اول کال چې موږ لاړو او د حضرت شیخ صاحب رحمه الله سره مو د مناظرې کورس کو نو خو طالب کشر م یو استعداد هم کمزوری وي او کتابونه هم بیا داسې وو چې چېرته م په سترګو نه و لیدلي. که استادانو سره به مو لیدلم یا به مظهري تفسیر ورسره و یا به قرطبي و یا به خازن و د دې دریو نه اخواته به د استادانو سره تفسیرونه کتابونه نه پیدا کېدل نو کتابونو سره به اشنایي نه وه. نو په هغه اول کال باندې چې موږ د مناظرې کورس کوو نو بیا چې به راغلو د ملګرو ته به ما ویلې بس مالسه کال خو دلایل نه کېږي چې موږ یې ولیکو یا یاد کو خو دومره هم کافي ده چې د کتابونو د نومونو سره اشنایان شو. پلانې کتاب پلانې کتاب پلانې کتاب دا خو نشنا قصې وې که نه چېرته وې چا دا باب راسپړلی و څوک په دې لین غږېدل چا په دې لینونو کې تحقیقات کړي دا میدان مړو طالبه هېڅ چا پکې خوله نه خوځوله. دا به م عجیبه ښکاره کېدله چې یو ملا دې په یو کتاب باندې د 5-6 کتابونو حوالې ورکړي په یو مسله باندې دا میدان مړو په دې کې چا ګوتې نه والې. نو په دغې وخت کې دا زموږ په یاداشت 20 کاله کې چې اول د دغې فن ترویج وکړه نو هغه دی نو دا کتابونو سره اشنایي بیا پسته چې کله کمپیوټر راووته او شامله راووتله موږ سره یې غټ احسان کړی دی طالبه. دا د شاملې طریقه او د شاملې سیستم هغې وخت کې دا غټې غټې کمپیوټر وي دا لیپټاپ یې نه وي دا ډېرې قیمته وي هغې وخت سره لږې نه ډېرې قیمت دی. نو بیا دا غټ کمپیوټر م پیدا کړی نه پوهېږم چې هغې وخت سره م 12,000 کلدار یې اخیستی و که 14,000 کلدار یې م اخیستی و. نو بیا ورځ راغې زموږ مدرسې ته کېناستلو کمپیوټر یې راواړو په دې کمپیوټر ترتیب یې پوه کړلو چې ګوره حدیث به داسې ګورې ډېر مشفق انسان و الله دې ورته درجات بلند کړي. نو هغه ترتیبونو باندې دې اګاه کړو. نو نور خو بیا انشاءالله تاسو زه په شامله پوه کوم چې شامله به تاسو سره کم استخداموئ سره کم به ترېنه کار اخلي هغه ډېرې اسانې طریقې دي خو لیکن دې سره مو ما طبعا چې کتاب ګورئ نو اول د مصنف نوم پیدا کړئ وی ګورئ کله وفات شوی دلته چې دا د مصنف د وفات تاریخ تاسو معلوم کړئ سړي ته تسلي کېږي چې دا کتاب اوسنی نه دی 200 کاله 300 کاله 1000 کاله مخکې لیکلی شوی عالم فلان دی که لږ حالات ته کتاب وګوري چې کتاب کې دي څه شی نو انشاءالله سړي ته ترتیب چې دی هغه را معلومیږي او یو ذوق جوړیږي. خو ژوند مهم دی طالبانو الله دې بس آفتونه مصیبتونه نه راولي انشاءالله دا طریقې اسانه دي. نو دې کتاب کې علامه سیوطي چې احادیث راخستي په 2 طریقو یو احادیث قولیه دي دویم احادیث قولیه او دویم احادیث غیر قولیه. دې تفصیل کو غیر قولیه کې بیا یا فعلیه دي یا پکې قولیه دي مع فعلیه یا پکې طالبه قولیه دي بوجه سبب یا پکې قولیه دي بوجه مراجعه یا پکې قولیه دي بوجه سوال النبي صلی الله علیه وسلم. یعنی کله نبی علیہ السلام نه صحابي مبارک پوښتنه کړي نبی علیہ السلام جواب ورکړی دا بسبب المراجعه پوښتنه شوي دې طرف نه بیرته جواب میلاو دی. کله نبی علیہ السلام پوښتنه کړي د صحابه کرامو نه کله یو سبب ذکر دی کله فعل ذکر دی کله تنها د محبوب وینا ده خو لیکن دا کتاب چې موږ او تاسې ګورو نو احادیث پکې 2 قسمه دي څه شی قولیه او دویمه غیر قولیه. په مقصد پوه شوئ د دې تاسو ته زه نمونه وایم بیا. نو چې کله مو دا پیدا که د دې نه وروستو دغه کتاب نه چې موږ او تاسې ګټه اخلو فایده ترې نه اخلو نو څنګه چې تاسو ته پرون ما په تحفة الاشراف کې د کتاب رمزونه ښودلي وه نو همدقسې د سیوطي صاحب په دې کتاب کې هم رموز دي طالبه او دا رموز چې تاسې ګورئ نو د کتاب اول جلد کې پیدا کېږي درته او که د کتاب اول جلد کې مو پیدا نه کړل نو تاسو ته پرون ویلي وه چې ګوګل چېرته تللی نه ګوګل کې سرچ کوئ ولیکئ ورسره رموز و جمع الجوامع په جمع الجوامع کو رموز کوم دي نو هلته خپله درته تفصیل راځي چې دا رموز فلان فلان دی پکې راغونډ کړي دي. نو طالبه اول لږ صرف موږ تاسې اشنایي ورسره پیدا کوو په دې کې ډېر رموز دي چونکې احادیث ډېر دي پکې کتابونه ډېر دي پکې نو تاسو راشي دیږي کې د امام دا علامه سیوطي څه شي دپاره استعمالی یعنی که حدیث د صحیح بخاري نه راخستي نو هلته څه لیکلي وي دویم که حدیث د صحیح مسلم نو هلته څه لیکلي میم. دریم رمز دی حب دا رمز د چا دی د ابن حبان د صحیح ابن حبان نه چې روایت راخلی نو هلته حب لیکلی. کاف دا رمز د چا دی د حاکم کله چې دی د مستدرک د حاکم نه روایت را نقلی نو هلته کاف لیکلی. بل دی طالبه ضاد څه شی طالبه نو دلته دا کتاب دا رمز د چا دی د ضیاء المقدسي فی مختاره
ضیاء المقدسی مصنف دی، مختار په نومي کتاب لیکلی. کله چې دی دوات ذکر کړي نو مقصد هغه بل پکې دال دی. نو دال رمز د چا دی؟ د سنن ابي داود. د چا دی طالبه؟ سنن ابي داود. بله پکې تا ده، تا رمز دی د ترمیزي. بل نون دی نون نسائی. عب خطا مربوطه دغه ته. نو دا څه شی دی طالب علی؟ ابن ماجه فی سننه. کله دا تا مو ولیدله نو دا رمز د چا دی؟ د ابن ماجه دی. دویم طا ده، دا د ابو داود الطیالسی ده خو فی مسنده. بل طالبانو حا میم، یعنی حا او میم ده، دا رمز ده للامام الاحمد فی مسنده. امام احمد رحمت الله علیه مسند د پاره ده استعمالیږي. او بل عین او میم دی، دا د عبدالله ابن احمد ابن حنبل د امام احمد رحمت الله علیه زوی دی. هغه د هغه رمز دی خو فی زیادته. بل د هغې نه طالبه څه شی دی؟ عب عین او با، دا رمز د مصنف عبدالرزاق دی. بل صاد دی تنها، دا رمز دی د سنن سعید ابن منصور. بل شین دی، دا رمز دی د مصنف ابن ابي شیبه، دا لوی محدث دی، د امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی، د امام مسلم استاد دی. خو لیکن یو کار چې تېنه ښه نه دی شوی، نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حالاتو باندې یو کتاب لیکلی و. دا کتاب طالبه په دې مصنف کې په آخري حصه کې شته دی، کتاب الرد علی ابي حنیفه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې رد لیکلی، وروستو بیا علماو پرې ردود کړي دي. النکت الطریفه دې په نوم باندې کتابونه لیکلی شوي دي، دلته شته دی. او نور علما ور باندې لیکنې کړي دي، کوثري ور باندې لیکنې کړي دي. خو بس الله دې ورته عفو وکړي. نو لوی انسان تیر شوی، خدمت ته حدیث وی کړی دی، نو طبعا انسان بس خپل فکر لري. نو دلته طالبه دا د مصنف دی. بل عین دی، عین د مسند ابي يعلى رمز دی. بل طا او با ده، طابه. نو دا د چا د پاره ده؟ د معجم کبیر د پاره ده، د علامه طبراني. معجم تاسو ته ما ویلي معجم کبیر، معجم صغیر او معجم الاوسط. خو چې دی کله معجم کبیر د پاره رمز استعمالی نو طب وی. او بل طالبه څه شی دی؟ طا او سین، دا د معجم الاوسط د پاره استعمالیږي. معجم الاوسط د علامه طبراني کتاب دی، طا او سین. او بل چې دی څه شی دی؟ طا او صاد ده، دا د طبراني صغیر د پاره استعمالیږي. د معجم الاوسط د چا د پاره؟ معجم صغیر د پاره طا او ورسره. او بل قاف او طا ده، دا استعمالیږي، دا رمز دی د سنن دارقطني. سنن دارقطني. بل طالب حا او لام ده، دا رمز دی لابي نعیم فی الحلیه. بل چې دی قاف دی، تنها قاف، دا رمز دی السنن الکبرى للبیهقی. بل طالب څه شی دی؟ ها او با ده، دا رمز دی د شعب الایمان للبیهقی. امام بیهقی کتاب لري شعب الایمان دلته شته، نو دا دغې د پاره رمز دی. بل عین او قاف دی، دا رمز دی د چا؟ الضعفاء للعقیلی. نو دا. او بل چې دی عین او دال دی، دا رمز دی د کامل د ابن عدی. او بل طالب خا او طا ده، دا رمز دی د چا؟ هله د خطیب بغدادي فی تاریخه. خطیب بغدادي فی تاریخه. او بل چې دی څه شی دی؟ کاف او را ده، دا رمز دی د ابن عساکر فی تاریخه. تاریخ ابن عساکر چې ورته وایي. نو د دې نه که دا رمز حدیث راخستی علامه سیوطي رحمت الله علیه، نو هلته ورسره لیکلي کاف او را. په دې چې تاسو پوه شولئ، چونکې موږ او تاسې جمع الجوامع راخستی نه برق شته، نو انشاءالله سبا دپاره به صرف دومره وکړو. که چېرته ژوندي و، سبا خو جمعه ده، ممکن چې سبا شپه جمعې شپه ده، نو که دلته وم انشاءالله خو درس به ووایو. او که چېرته نه و نو بیا به د خالي په ورځ باندې وایو. د دې درس تطبیق او د دې نورو کتبو تطبیق دا به سره انشاءالله سره راوځی کړو هلته پروجیکټر باندې، چې تاسو ته هم اسانه وي او پوه شئ ورباندې. نن په دې اکتفا کوو. وصلی الله تعالی علی خیر.